حضرت عیسی علیه السلام مبارک دا د الله جل جلاله یو عظیم او جلیل القدر پیغمبر لوی مرتبه والا. دغه نبی د عیسی علیه السلام یو ورځ په لاره باندې روان دی، یو منطقې ته رسېږي، یو علاقې ته رسېږي، هلته یو غر دی، غر ورته مخته راغلی. په دې غر کې یو تکه سپینه تیږه یې وکتله او دې تیږې دې ډېر تعجب کې واچول. دا څه عجیبه تیږه ده. داسې تیږه عیسی علیه السلام مخکې نه وه کتلې. حضرت عیسی علیه السلام چې دا تیږه وکتله او تعجب کې شو ورته، نو الله جل جلاله ورته وحی وکړه چې ای عیسی تعجب کې شوې، تعجب دې وکړو، حیران شوې. وایي الله ډېر حیران شو، دا څه عجیبه تیږه ده، تکه سپینه او لویه تیږه ده. وایي د دې نه درته یو بل حیران کوم څیز وښیم چې تا ډېر حیران کړې. وایي الله ویې ښیه راته. هغه تیږه چې وه هغه په منځ باندې دوه ځایه شروع کېدله، ماته شوله. چې کله تیږه ماته شوله، په دغه وخت کې د تیږې نه یو سپین ږیری سړی راووتل او شنه چپنې اغوستې، د همسایه هم په لاس کې ده او تازه شنه انګور هم په لاس کې دي، هغې نه یې خوراک کول. دا چې کله راووتو عیسی علیه السلام ورته واقعا د تعجب څیز و. یو سپین ږیری سړی د تیږې په منځ کې څه کوي؟ پوښتنه یې ترېنه وکړه ته څوک یې او څومره وخت دې کېږي په دې تیږه کې او څه شی کوې؟ وایي زه د الله جل جلاله یو فقیر او عاجز بنده یم. په دې تیږه کې مې 400 کاله وشول چې زه پکې اوسېږم، او زه ما غوره کړې چې زه د الله جل جلاله عبادت به کوم، دنیا سره کار نه لرم. بس الله تعالی زه په دې تیږه کې بند کړی او د الله تعالی عبادت کوم، او دغه انګور مې خوراک دی. دا تازه انګور روزانه ماته الله تعالی په دې تیږه کې دننه راکوي. دې ته خلاف العادت کار وایي چې یو څیز د یو ولي نه یو چا نه صادر شي، که هغه کس پیغمبر و که صادق ته شو، نو هغې ته معجزه وایي. او که عام انسان او یو څیز ترې صادر شو، نو دې ته بیا کرامت و، یعنی ولی و. او که بل کس و چې فاسق و، ګیره یې خریاله و، شرابي و، چرسونه ولي او خلاف العادت کار کې صادر شو، دې ته معجزه او کرامت نه وایي، دې ته سحر او جادو بیا وایي. دا بیا سحر او جادو دی. نو دا خلاف العادت په تیږه کې دننه ژوند کول، اکسیجن نشته، او تا ته ښایسته او زبردست خوراک درکول کېږي او ښایسته تازه انګور درته درکول کېږي. وایي د څومره وخت راهیسې، وایي 400 کاله مې په دې تیږه کې دننه وشول او د الله تعالی عبادت په دې تیږه کې دننه کوو. دغه شخص ورته وایي. نو عیسی علیه السلام مبارک ورته وفرمایل بیا خو تا نه په دې وخت دا کومه زمانه چې تا نه خو بل څوک نیک نه وي، ته خو د دې زمانې یو نیک انسان یې، یو نیک او بزرګ او ولي د دې زمانې. هغه ورته یو بل څوک هم شته. وایي څوک دی؟ وایي زما نه په مرتبه کې ډېر لوی دی، ما نه په مرتبه کې هغه کس ته الله تعالی ډېر ثواب اجر کوي. هغه څوک دی؟ وایي هغه د نبي علیه السلام د امت هغه امتي دی چې د شعبان المعظم د 15مې په شپه راپاڅېږي او 2 رکعته لمونځ الله ته وکړي. دغه 2 رکعته لمونځ زما د 400 کالو عبادت نه الله تعالی ورته ډېر ثواب ورکوي. صرف د شپې راپاڅېږي او 2 رکعته لمونځ وکړي. نو عزتمند دې شپې ته امام شبلی رحمه الله فرمایي د کفارې شپه وایي. د کفارې شپه ورته ځکه وایي چې انسان پکې ګناهونه کوي، الله تعالی ته عبادت پکې وکړو او استغفار یې ووایي. ملګري پوښتنه کوي څه پکې ووایي؟ استغفار پکې زیات وایي چې استغفار دې څومره مو ویل، بس الله تعالی به دې چې څومره مشکلات یې به ټول حل کړي. امام ابن سیرین رحمه الله ته دلته یو شخص راځي، خپل مشکل ورته وایي چې بچي مې نه کېږي، څه وکړم؟ استغفار وایه. بس هغه لاړو. بل کس ورته راځي، ورته وایي چې غریب یم، فقیر یم، پیسې راسره نشته، څه وکړم؟ وایه استغفار وایه. هغه یې مو لېږلو. بل کس ورته راځي، وایي په غمونو او تکلیفونو کې څه وکړم؟ وایه استغفار وایه. بل کس ورته راځي، هغه بل مشکل وایي. شاګرد ورته وایي چې استاده بل وظیفه دې نه ده یاده چې ټول خلک راځي ټولو ته هم دا یوه وظیفه ښایي؟ وایي دې استغفار کې دومره لوی کمال دی چې زمونږ او تاسو د ګناهونه ختم شي، الله تعالی ټول مشکلات حل کوي. ځکه په 29 سپاره کې الله تعالی آیات نازل کړی دی، که استغفار ومومئ تاسو باندې بارانونه مو وشي، غلې به هم درکړي، بچي به هم درکړي، جنت به هم درکړي، دوزخ نه به هم بچي. په استغفار کې انتهایی زیات لوی کمال دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په خپله د ورځې 100 کرته استغفر الله دا وایي چې هغه پیغمبر چې معصوم چې ګناهونه یې نه کول، او که یو خطا چېرته شوي لاول خو کېږي نه هغه هم ورته معاف شوي دي. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. چې څومره ذنب خطا، دلته ذنب نه مراد خطا ده، چې څومره خطا یې هغه ورته الله جل جلاله مخکې ټول هغه معاف کړي. لاول د پیغمبر نه خطا کېږي خو ګناه ترې نه کېږي. هغه ورته خو د هغې تر څنګ چې پیغمبر ته هر څه معاف دي، بیا هم 100 کرته استغفار وایي. مونږ ته چې معاف هم نه دي او حساب به هم راسره کېږي، بیا هم نه وایي. دا زمونږ او ستاسو د غفلت هغه لویه انتها ده چې مونږ او تاسو دومره غفلت کې اخته یو چې د دومره وخت الله ته نه شو چې د ورځې یو 100 کرته استغفار وایي.
نو انتهایی دا ځان باندې هر سړی باید دا لازم کړي چې 100 کرته کم از کم چې بیا بیخي کم وخور کړي چې 100 کرته استغفار باید سړی د دنیا څومره مشکلات چې دا ورته الله تعالی حل کړي